د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې پر وړاندې په لومړۍ 50 اوریزه لوبه کې لومړی توپ اچونه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شاهدي د نن سیالۍ ټاس وګټي چې په خپله د توپ اچونې پریکړه وکړه. د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په لومړۍ 50 اوریزه لوبه کې ډیر شدید باران وورېدی چې لوبه یو څه ناڅه وځنډېدله، خو اوس په دغه لوبغالي کې باران درېدلی دی. انشاءالله لوبه به ترسره سي. لوبه هم 28 اورونو ته راکښته شوله. ګورو چې د زمبابوې لوبډله به افغان لوبډلې ته په 28 اورونو کې څونه هدف ږدي.